کتونکو دا د شاه خالد دی او د ده عمر چې دی 17-18 سال دی او د ده عمر چې دی د ده عمر دا چې دی نو دا 50 کاله دی ماشاءالله ماشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو خواجه خیله پولیس سټیشن سره مخامخ د مټې په روډ باندې یم. زما سره د 50 کالو یو ځوان احتشام الحق صاحب ولاړ دی چې تعلق یې د اسالي کلي سره دی خو بس د الله پاک پیدایش دی څوک چیت څوک دنګ څوک سپین او څوک تور احتشام یې چیت پیدا کړی دی او د 50 کالو دی او نن تاسو ته پته ده زما سره د 50 کالو ځوان احتشام ولاړ دی نو بل سیټ ته د 14 اګست ورځ ده یوم ازادي ډېره ښکلې د خوشحالۍ ورځ ده په دې ورځ باندې زمونږ خوږ ملک ازاد شوی په 14 اګست نو احتشام را سره ولاړ دی د اوله خبره خو دا د احتشام وګوره خو چې احتشام چې دی الله پاک ولا قابلیت ورکړی دی د چیف لوک نه کوم کوم وي سمونه ته نام یا رښناشي خو الله پاک ولا دماغ ورکړی دی ډېر یو خو چې ما ویني که نه ما ته وایي او میډیا والا او هغه کتونکي دا ما ته دی په مخه وایي نو زما هم ډېر خوښ دی او ځکه چې دا زمونږ دپاره یو نمونه ده دا زمونږ دپاره یو یادګار دی دغه شان ډېر کم خلک دي چې په دې الله پاک چاله ورکوي نو یو زمونږ احتشام هم دی احتشامه ما سره په خیر وکړه او پوره نوم دې څه دی احتشام الحق او ستا عمر څو دی احتشامه 25 سالو او واده دې کړلی که نه دی دی واده دې نه دی کړی نو د ده به د واده دا څه چلي دی خو یې د زلمیتوب یې به ختمېدو شو ستا دپاره کور کتلی دی هلته کې به بیا ځو واده لپاره ښه نه واده نه کوې هله نو دا ستا په زړه څه ارمان دی چې ته واده نه کوې بل دې څه ارمان دی یو شی هم ارمان نشته یاره دا خو بیا د نه منلو خبره ده خلک خو هر څه چې کوي چې دغه ته وایي زما یو ارمان دی په زړه باندې واده مې دی دی وایي زه نه کوم نو 14 اګست خوشحالۍ ورځ د څه پیغام ورکوې پیغام چې آزاد و خو اوس نه دی اوس آزاد نه دی دا ولې د پښتانو باندې دا کم ظلم چې کېږي دا د دې د وجې ماشاءالله وګورئ که نه دونه احساس شوی دی زمونږ خلکو ته که نه چې احتشام چې دونه دی هغه هم وایي ازادي نشته خو چېرې په ملک کې حالات ښه وی زمونږ د پښتنو دا پټۍ ښه وی نو احتشام به ولې زما سونه یقین احتشام به نن په یو په ګډېدو که ملک حالات ښه وی په ملک کې حالات ښه نه دي د پښتنو په سیمه باندې حالات ښه نه دي نو ځکه نن د 14 اګست داسې پیکه پیکه دی خو بیا هم موږ په خپل ملک باندې ناز کوو چې زموږ یو ملک دی او کم از کم ملک آزاد دی خو دننه پکې ادارې چې دي هغه ازادي نه دي د دې د وجې خلک چې دی اکثر دغه کوي د احتشام شکریا ادا کوو چې موږ له ټایم راکړو د احتشام سره بل مشر ورور دی مشر ورور هم دی کشر دی ستانه د هغه څه عمر دی کتونکو دا د شاه خالد دی او د ده عمر چې دی 17-18 سال دی او د ده عمر چې دی د ده عمر دا چې دی نو دا 50 کاله دی ماشاءالله ماشاءالله خو بدقسمتي زمونږ هم دا ده او د ده هم دا ده چې په پاکستان کې پیدا یو که چېرې دا به هر ملک دی دا به دغه ځي سیمپل و دا به هغه ځي یادګار و دله به حکومت هر څه سرکاري ورکوله ولې دا نه چې غریبي په خپل ځای خو د ده قد وړوکی دی دی د بل 50 کالو د ځوان په شانتې دی هغه کار نشي کولی نو ځکه به دله حکومت څه وظیفه ورکوله دله به حکومت څنګه څه مراعات ورکول په پاکستان دی بس څه وکړو د ده نه پکې ډېر ښه خلک چې دا خوار او زار ګرځي د احتشام اجز به څه وکړي کتونکو زموږ مقصد د 14 اګست د خوشحالۍ و 14 اګست به مناوهو خو دلته کې زموږ په ملک کې هغه حالات ښه نه دي د هغې د وجې احتشام و 14 اګست نه مناوهو ځکه یې نه مناوهو چې زموږ په پښتنو باندې دلته کې اپریشنې شروع دي نو د هغې د لاسه موږ چې یو 14 اګست نه مناوهو کتونکو احتشام داسې دونه دی خو په زړه کې له الله پاک جذبه ورکړله د ایمان غیرت محکم دی یو غیرتي پښتن دی او د هغې پښتنو د لاسه د باجوړ د پښتنو په هغه کرک دی بنو کوهار د هغې وزیرستانه پورې څونه اپریشنې شروع دي دی وایي زه دا یې نه منم زه ځکه خوشحالي نشم مناولی نو دغه اپریشن بند شو زموږ په ملک کې امن راغی د پښتنو په پټۍ امن راغی نو احتشام خو څه کوې چې ډېر خلک به دغه پروګرامونه چې دا به کوي د خوشحالۍ کلیپ ګانې چې کومې دي هغه به بیا وایي ستاسو او د احتشام یو جهان مننه سلام وکړئ احتشامه